رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت څخه خلک به راشي د قیامت په ورځ باندې او د هغوی به د تهامه د غرونو عمره، تهامه یو لوی غر دی، د تهامې د غرونو عمره لوی لوی نیکۍ لوی لوی اعمال به د ځان سره را روان کړي. دای منځونه دي، دای چې کوم دی روجې دي، دای صدقات دي، دای تلاوتونه دي، دای اذکار دي، دای فلان 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 عمل دی. او چې څنګه د الله رب العالمین دربار ته پیش شي دا تهامې د غرونو عمره اعمال الله رب العالمین به هباء منثوره وګرځوي لکه دوړه چې والوزیږي والعیاذ بالله، او یو څیز داسې په دوړه کې ذرې ذرې کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلک څوک وو چې الله رب العالمین به ورسره دا کار کوي، دوی څه چل کړی و، څه جرم یې کړی و چې دوی سره داسې کار وشولو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه خلک وو چې کله به د خلکو نه جدا شو په ځان له ځای کې به شو، بیا به ویل اوس موږ ته څوک ګوري، په ګناهونو باندې به زړور شو. د الله رب العالمین نه به حیا نه کوله، د الله رب العالمین نه حیا نه کوله. دا هغه خلک چې الله رب العالمین د دې اعمال ضایع او برباد وګرځول.